بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. یوټیوب کې هم زموږ شینواری سپیکس باندې چینل دی او په ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس. دلته موږ د کرکټ میچونو په اړه خاص افغانستان خو دومره میچونه نه وي، خو بیا د افغانستان میچ، پاکستان میچ او خاص میچونو باندې سره خپله تجربه تاسو سره شریکو. دا د کرکټ پاڼه ده. کرکټ د مینې محبت لوبه ده او سیاست په خپل ځای، کرکټ په خپل ځای. دلته چا سره چې کوم شی ډیر یا به هغه ویشي، نفرت والا دی خپل کار کوي، به نفرتونه ویشي. موږ د مینې محبت خلک یو، موږ به مینه محبت ویشو. راځو کرکټ ته. نن دویمه T20 وه. انګلستان ټیم چینجز راوسته خپل ټیم کې او موسل دا اوس هم هغه فول ټیم نه دی. بن سټوکس پکې میسنګ و، این مورګن پکې میسنګ و، مګر بیا هم ټیلنټ ورسره دومره ډیر دی چې ګوره جاش بټلر ډېره موده وروسته راغی. جاش بټلر ورته 50 رنزې وکړې. ټولو نه اولنۍ لومړۍ غلطي پاکستان ټیم هلته وکړه چې دوی ټاس وګاټئ او مخالف ټیم ته یې بیټینګ ورکړئ. دا هماغه ګراونډ و دا چې تاسو شاته عکس کې زما ګورئ، دا 2 کاله مخکې د پاکستان او افغانستان لوبه وه. دا هماغه د هیډینګلی ګراونډ و. برمنګم د پاکستانیانو ډېر زیات پاکستانیان پکې دي. ښار دی، پیچ یې ډېر بهترین پیچ دی، سپین پیچ ښکارېده. ښه تیا داسې ښکاري چې سپیننګ دپاره به دا پیچ ښیي. او پرون پې زما په نظر باندې د ویټالیټي بلاست لوب هم شوی وه، نو پیچ د سپیننګ دپاره تیار برابر و. پاکستان غلطي دا وکړه چې ټاس یې وګټئ، دې په ځای چې اول بیټینګ یې کړی وی هغوی ته بیټینګ ورکوي. انګلینډ پیچ سی ریډ کړی و، 3 سپینرانې ګوره ورسره نن یې فرګنسن، عدیل راشد هم ورسره اډ که او موین علي خو بغیر د این مورګن نه چې دی ورته بالینګ نه ورکوي، اکثریت وخت کې نه ورکوي او کله کله ورکوي. نور د دنیا هر کیپټن سره چې دی لوبیږي، که ایم ایس دوني سره لوبیږي، که جاش بټلر راشي دی راځي وکټ یې اخلي. ګوره څومره سمارټ بالینګ یې نن وکړه. د محمد حفیظ ورته ښه وکټه واخیسته. دغه د فخر زمان صاحب چې بار ووت هغه اخره کې لاس ته سیدې ریسټ ته ټک ورکوي، معمولي بال ځینې سوینګ شو، کویک بال او ډز بولډ یې کوي. نو موین علي دا ډېر امپورټنټ مهم پلیر دی. ایم ایس دوني 1 ډاون رایستی، ایم ایس دوني سام کرن نه خصي آل راونډر جوړ کړي. همداسې د موین علي بله شوه. اوس به انګلستان ټیم کې خامخا د نمبر 4 سپاټ، نن هم په 14 بالونو تقریبا 34 که 4 رنزې وکړي. مطلب خپل سپاټ دی باید خامخا ولوبیږي. سپیشلی چې ورلډ کپ په یو ای کې را روان دی، نو دوی 3 سپینران د بهترینه فیصله کړې وه. مګر د انګلستان ټیم داسې ټیم دی چې بیټینګ کې ماشاءالله سم ګروګان دي. ګوره نن جیسن روی 4 بال، 1 شپږیزه، 1 څلوریزه او بیا لاړې آوټ سو. 10 رنزې وکړې. جاش بټلر 29 بالونو باندې 50 رنزې. ډیوډ میلان بیا ونه چا. موین علي 14 بالونه 14 رنزې. لیم لیوینګسټون، اوکې بل ځل لما کریک وټن غلط شوی، خو لیم لیوینګسټون دا بیخي جیسن روی غوندې ښکاري. 30 بالونو باندې بیا نن 30 رنزې او همداسې نور څوک. خو ګوره صرف یو پکې 50 جاش بټلر وکړه، باقي هر چا پکې چپن وکړه او دوی 200 ته ورسېده. پاکستان بالینګ غلطي دا وه چې نن بیا ماغه فاست بال او 15 زه دې تاریان د محمد حفیظ دا د پاکستان کې د رول تیشه دی. که دی صرف په بیټسمین دی نو دا خو چې 2003 نه د پاکستان ټیم ته راغلی دی، دا سره لوبېدی نشي لکه صرف ایز ا پیور بیټسمین د پاکستان ټیم کې. دی باید خامخا ورسره دغی آف سپین بالینګ وکړي. نو دا راونډر دی چې بالینګ نه کوي او نن خو بهترینه موقع وه، پیچ خو د سپینرانو دپاره بهترین. نو نن بابر اعظم ولې دته بالینګ نه ورکاوه په دې نه پوهېږو. خو که دی بالینګ نه کوي څه مشکلي، نو بیا دې غاړې ته کې د په ځای د شعیب ملک راولي. همدا ریپلیسمنټ د حفیظ په ځای آی تھنک شعیب ملک ول بی بیټر. نو شاهین افریدي ښه بالینګ ورته نن کړی. خو محمد حسنین 4 اور 51. حارث رؤوف د سره پیچ ته دغه خو دا همیشه ټکیږي. د چې دا اکانومي ریټ هم وګورئ ډېر های دی، وکټې په اخره کې اخلي مګر ډېر زیات ټسیږي را ټسیږي. نو پاکستان دلته باید یو سپینر لوبولی وی، خو چې کله چیس ته راغی 200 رنزې دې ګراونډ کې چې هر چا اول بیټینګ کړی دی 80%
ریکارډ داسې ښیي چې هغه همغوی ګټلی دی. نو پاکستان ګوره ډېرې غلطیانې وکړې. موږ چې کوم پرډکشن کوه خو د خیر اصلي پرډکشن ته چې کله ټیم وګورې پیچ وګورې هغې وروسته کېږي هغې کې هم غلطېدو چانس شته. بیا هم دې 10 کې موږ تقریبا داسې چې 9 صحیح شي دا 3 پکې غلط شي کله کله چې ډېر دغه آډم لاړ شو نو 6 صحیح کېږي. پاکستان پیچ د دوی کپتان کوچ مصباح الحق بالینګ کوچ وقار یونس دوی دا منیجمنت دا پیچ سی ریډ نه کړه. دوی ډېره غټه غلطي وه. 200 ټارګټ ښه ټارګټ دی د انګلستان دا ډېر های ټارګټ دی او سپیشلی پاکستان غوندې ټیم دپاره ګوره پاکستان کې بابر اعظم او محمد رضوان دا دواړو باندې ډیپینډنټ دي. زما په نظر بابر اعظم چې په دې باندې ټیم ډېر زیات ډیپینډ دی. بابر اعظم باید ویرات کوهلی غوندې په چیس کې په وکټ ایثار شي او چیز ګایډ کی آل د وی. که بابر اعظم په وکټ ودرېږي دا ټول ورسره د لاندې کړس پلوس چې دی شعیب مقصود چې 15 شل ایوریج چلی دغه حافظ فخر زمان هغه بل نوی پهلوان د دوی محمد شهزاد اعظم خان دا ټول همداسې ورسره 15 شل رنځې کوي او دا چیز دغه ته رسیږي. هغه خپل یا په ډېر په مشکل یو ټاکرې والا لوبه بایلل ګټل خو ګوره دا په کرکټ کې راځي مګر که ته لوبه بایلې باید په داسې دغه مقابلې سره یې بایلې. نو پاکستان نن بیخي مقابله ونه کړه. انګلینډ آوټ کلاس کړه. انګلینډ فیلډینګ همیشه ډېر بهترینی دا 200 شل شي درته. نو بابر اعظم غلطي وکړه. نن شروع نه بابر اعظم داسې ښکاري چې بس فقط شاټونو وال کوشش کوي. هغه ټایمینګ سره لوبه چې د بابر اعظم ده هغه یې نه کوله او هماغه شی وشو. ثاقب محمود بال وکړه بال لږ په پیچ ایثار شو او سیده میډ آف طرف ته شورټ میډ آف ته کیچ ورکوي. محمد رضوان هغه ورسره خپله برخه خواري کوي 19 رنځې وکړې هغه لاړه مګر بابر اعظم از د کی. هغه نه وروسته خو بیا خبره تو چل میں آیا دا گیم دی. نو ون ډاون هغه دغه راغی شعیب مقصود هغه خپل ایوریج پوره که 15 شل او ښه یو نو دی په دوبۍ ابوظبي دغه شی کنه چې ته کله پی اس ال کې هلته ښې انټرنیشنل ته راشي دی باید کوشش وکړي چې لږ ایثار شي. دا باید دومره هوا ته ونه خیږي چې د ټول دغه ټارګټ دا ګوره ته انټرنیشنل کې لوبې 15 شل باندې هغه د اعظم خان ایوریج ما کوته 22 د ایوریج 153 سټرایک ریټ په 43 میچونو کې 450 والي وي او دا د پاکستان غوندې ټیم کې لوبیږي. نو دا انټرنیشنل کیټګري دومره راښکته شوې ده. نو دوی باید د ریسپانسیبل لوبه وکړي. لوبه راکاږي و شعیب مقصود که مثلا 18 بالونه وواله او په هغې باندې خیر 15 رنځې هم وکړي د نیکسټ 15 بالونو باندې دی 40 رنځې کولی شي. نو دا داسې پلیر 25 بال 50 چې له درکې چیز هم دغسې کېږي. هغې طرف نه جاش بټلر 950 کړي هر کله چې چیز کوي دا زما ینګسټر چې هر څوک یې اوري مخالف ټیم ته ګوره چې هغې کې چا 950 کړي باید هغه څوک میچ کړي ته باید هغه نه پورته 80 رنځې وکړي ورسره دا نور بیا 20-30 بیا نور خلک راځي دا چپن کوي او چیز کیږي. نو پاکستان هم دا غلطي وکړه. شعیب مقصود او نور ټول بیا پسې لاړه د انګلینډ چې نن عدیل راشد بیا راغلی ډېره موده وروسته راغی بالینګ ته مګر 4 اوور 30 رنز 2 وکټې واخیستې. ټام کرن هم ښه بالینګ وکړه 1 وکټ یې واخیسته. ثاقب محمود نن 3 وکټې واخیستې. معین علي 2 او میټ فرګنسن 4 اوور 15 رنز 1 وکټه. سم بال چې کاو بال داسې وته زپ نو مار څه بس پاکستان پیچ غلط ریډ کړ. نیکسټ گیم چې دی بیا هم دغه ځای کې دی معلومات به وشي که هر چا اول ټاس وګاټي اول بیټینګ باید وکړي سکور وکړي او پاکستان سره که عثمان قادر په سکواډ کې زما په نظر باید ورسره عثمان قادر لوبوي چې بل سپینر ورسره نو سم او حفیظ باید خامخا بالینګ وکړي. نو سپینران چې څومره پاکستان ډیر ورچي هماغونه پاکستان ته فایده ډیری. فاز بالران دا غوي خوخه 4 څوک ساتي مګر دا کامبینیشن دا 15 بالران دا چې دوی رېستلی کنه څلور اوره دا خو دا ډیر غلط کامبینیشن دی. ام نار ا فین اف دیس ځکه دا چې هر څوک کوي ډیر کم میچونه به ګټي مګر هغه چمپیون کیږي نه. چمپیون به هغه ټیمي چې کوم سره ورایټي ورسره ډیری مطلب تا سره بالینګ کې ډیری ال راونډران و اته آپشن ویسټ انډیزانو ته ګوره دومره ټول ورسره بالران دي تاسو څومره آپشن ډیری هماغونه به ته لوبې زیاتې ګټي او د چمپینشپ ګټلو چانسز د زیات دي. نو دا د نن میچ پاړه بل گیم چې د انډیا او د سریلانکا د انډیا غا بی ټیم خو ټاپ ټیم دی
اول زما په نظر ښه به دی چې انډیا اول ټاس وګټي او بیټینګ وکړي. زما دا شی ډېر ښه راځي ځکه پریتوي شا دی دا درته ځان ته یو نیم سل یو ورځ کوي 200 ډېر ډینجرس پلیر دی. ون اف مای فیورټ نیو پریتوي شا همداسې شیکر دون چې هغه شپږ اتیا نټ آوټ وکړه ورسره ایشان کشن 950 وکړه. نو د انډیا ټیلنټ اټس د سریلانکا دپاره ډېر ټف ټیم دی او ښه به یې برابرۍ. ځکه زه یم چې زموږ دپاره ښه دا ده چې موږ سریلانکا سره او دوی نه ډېره وروسته ویشتم نه وروسته دوی مکمل وزګار دي سریلانکا والا. ناز بې کلارې چېرته به باغونو کې ګرځي را ګرځي او نو ښه دا ده چې هغه زمونږ زاړه تره زامن چې دي زیمبابوې او دغه والا ایرلینډ هغه پرېږدو دوی سره اوس اړیکې جوړې کړو چېرته که دا خدای پاک د ماما زامن کې او سکوا میچونه هم ورسره برابر شي. نن سبا ټول ټیمونه 15 سیریز برابرې. مخکې به چا یو T20 وکړه 2 به وکړه 3 به هم په مشکله کېده مګر نړیوال جام نږدې دی. هر ټیم غواړي چې زیات نه زیات پریکټیس وکړي. نو کرکټ بورډ والا ویښ شئ خاموش یاستئ صرف په پوسټونو نه کېږي چې تاسو یو څو پوسټ تاسې وکئ او نور دا دومره 400 کسان هسې دغه کوئ. نو هیله ده چې لږ راټیټ شئ اړیکې ونیسئ او چې کومې اړیکې نیسئ هغه ولس سره شیر کئ. پوه شئ دا رایټ ټو نو انفارمیشن چې رایټ ټو انفارمیشن دا خو دا زموږ معلومات خو زموږ حق دی. تاسو خو څه قابض د قبضه مافیا والا خلک نه یاستئ. تاسو د وطن د افغانستان کرکټ بورډ دی. نو د افغانستان کرکټ بورډ افغانان باید خبري چې تاسې څه شی روان دی څه کوئ تیشي دپاره کوششونه کوئ. نو انشاءالله خدای دې وکړي چې سریلانکا سره سیریز برابر شي. د پاکستان سبا نه بل سبا بله لوبه دریم T20 دی یس همدغه ځای کې دی که پاکستان دریم سپینر هم ولوبئ ټاس وګټي اول بیټینګ وکړي. زما په نظر د پاکستان دپاره سیریز ګټلو ډېر بهترین چانس دی ځکه وکټه چې تیار سپیننګ ته برابره نن یې پیچ غلط ریډ کړه مګر نیکسټ په ټیوزډے باندې چې دی سبا نه بل سبا به اوس تیار دوی ورته تیار دي سپین چې پې ور لړه کړي نو انګلستان به وهي. نو پاکستان به T20 سیریز ګټي دریم T20 به ګټي. معلومات به وشي دا زموږ پریډکشن دی. ستاسو ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. یو ځل بیا دا زموږ فیسبوک پیج شینواري سپیکس او یوټیوب کې شینواري سپیکس او په ټیک ټاک کې هم شینواري سپیکس. په لوی الله مسپارم ستاسو ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.